برابر کړي پر دې دین باندې جرلس کاله فردیسي عمر یوړه امیر المؤمنین محمد عمر مجاهد نازولې زویه لنګوټه تړلې وه رابط چې کله ورغلی ورته ویې ویل چې مولوي یعقوب فارغه سوی دي او ستا د ملاقات غوښتنه یې هم کړې ده ګوره که چیرې ستا خوښه وي هغه رابط راته کیسه کول ول په الله قسم ګړی یې سر وځړاوي بیا یې چې راپورته کړي سترګې د اوښکو راډکې سوې ول مولوي یعقوب ته ووایه وما ته پر الله تعالی پرې عشق ہے زما رابطه د مخلوق سره شکېدلې ده د خالق سره ده نه غواړم سره د دې چې دومره را باندې ګران یې لکه د سر ګل اما ولیکن خو اوس ملاقات نه غواړم په 14 کاله زندګي کې نه ورسره ولید پر دې دین باندې منصوري وینه وتوی سوه د شعل قدر امیر المؤمنین شمس الشهدا مولا اختر محمد منصور رحمه الله وینه بدن باندې وسوځه سو په الله قسم دا یو خرګي نه وسوځلې دا یو ځای نور ټول سوځه سوی دا شهیدان برازي دا امیران برازي دا شعل قدر امیر المؤمنین شیخ هبت الله حفظه الله د دې و د زړه ټوټه یو راسته لازم زوی حافظ احمد الله او حافظ عبدالرحمن یزویو دی فدایی حمله وکړه زموږ ټولې علاقې ټولو مشرانو قربانۍ ورکړې دي خدای دې داسې نه کوي که موږ تاسو دریځ بدل کړئ د اسلام خدمت مې ونه کوي د ملک خدمت مې ونه کوي د عوامو سره مې ښه ونه کړه خپل مابین کې مې اتحاد اتفاق ونه ساتئ د امیر اطاعت مې ونه کوي شو لباس صورت و سیرت می د شریعت و د سنت برابر نه و د حشرګاه پر میدان به می دا در دی ګریوان رانیسي د الله تعالی په حضور کې به را سره حساب کوي چې ما څه ویل تا څه وکړه الله رب العزت دا مجلس په خپل عالی دربار کې قبول و مقبول وګرځي الله تعالی دې د دې مجلس ټولو منتظمینو ته اجر عظیم ورلره ورکړي الله تعالی دې په دنیا او آخرت کې شاد کړي الله تعالی دې شیخ صاحب ته طویل ژوند ورکړي الله تعالی دې نور هم د علم د خدمت کولو د دین د خدمت کولو توفیق ورلره ورکړي الله تعالی دې موږ تاسو ناس خلق د الله تعالی حضور ته په سپین مخ کې راولي الله تعالی دې د ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي الله رب العزت دې زموږ تاسو ټولو ګناوې معاف کړي الله تعالی دې د خیر بارانونه وکړي الله دې د زموږ ولس زموږ هیواد د ټولې دنیا څخه مستغني کړي الله دې غنی او مالدار هیواد کړي او ان شاء الله العزیز مالدار هیواد به الله ګرځي